پټان یا پښتون د ځمکې پر مخ د غیرت او بهادرۍ یوه لویه نښه ده. تاریخ شاهد دی چې دا قوم نه له کوم پاچا څخه بیریږي او نه کوم ظالم ته اجازه ورکوي چې پاچاهي ورباندې وکړي. پارسیانو، یونانیانو او نورو قومونو ډېره هڅه وکړه چې دې نه وېرېدونکي قوم ته ماته ورکړي، خو هر وخت یې غاښ ماتونکی ځواب اخیستی. پښتنو هغه لوی امپراتور سکندر مقدوني ته ماته ورکړه چې نیمایي نړۍ یې نیولې وه. ډېر لوی او منظم پوځ یې درلود، خو افسوس چې دې قوم بیرته د مقدوني په طرف رخصت کړ. د 19مې پېړۍ جګړې ګټل د پښتنو تر ټولو لویه بهادري ښیي چې په دې جګړه کې یې انګریزان تر تورو غرونو تېر کړل. تر ټولو تازه مثال یې تقریبا 2 کاله مخکې د سوپر طاقت یعنې امریکې ماتول و، او دا به تاریخ تل په یاد لري. خو دا پټان یا پښتون څوک دی؟ د کوم نسل څخه دی؟ آیا د یو پیغمبر اولاد دی؟ او د دومره زیات غیرت راز یې په څه کې دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به په دې ویډیو کې ترلاسه کړو. د پښتنو تاریخ په اړه 3 نظریې موجودې دي. ځینې وایي یهود دي او د بني اسرائیلو څخه یوه ورکه شوې قبیله ده. ډېر بیا په دې نظر دي چې پښتانه په اصل کې آریایان دي. او ځینې وایي پښتون د قیس عبدالرشید اولاده ده چې د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي و. راځئ وګورو چې کوم تعریف د پښتنو لپاره تر ټولو غوره دی. ځینې پښتانه راویان وایي چې د پښتنو تر ټولو لومړنی بنسټګر قیس عبدالرشید و. قیس عبدالرشید ته چې کله د نبي علیه السلام په اړه خبر ورسید، نو د خپلې قبیلې سره د مدینې په طرف روان شو. کله چې هلته ورسید، د نبي علیه السلام په مجلس کې کېناست. صحابه کرامو یې د نامه پوښتنه وکړه. د په جواب کې ورته وویل چې زما نوم قیس دی. نبي علیه السلام ورته وویل چې قیس یوه عبراني کلمه ده. محمد صلی الله علیه وسلم یې نوم بدل کړ او په هغه یې د عبدالرشید نوم کېښود. قیس عبدالرشید لومړنی پښتون صحابي شو او ټوله قبیله یې د اسلام په سپېڅلي دین مشرفه شول. د ځینو پښتو روایاتو په اساس کله چې مشرکین د مکې په جګړه کې په مسلمانانو زورور شول، نو نبي علیه السلام خالد بن ولید ته امر وکړ چې ولاړ سه خراسان ته، او خراسان خلک راواله. خالد بن ولید افغانستان ته راغی او ملک عبدالرشید ته د نبي علیه السلام فرمان ووایه. ملک عبدالرشید او د هغه قبیله هم بې له ځنډه د مکې په طرف روان شول. کله چې هلته ورسېدل، نو به مشرکان داسې قوي حملې وکړې چې لاره یې ورڅخه ورکه کړل. ماښام چې کله صحابه و، نبي علیه السلام له دې څخه خبر کړ چې ملک عبدالرشید او دغه قبیلې کفار په سرو وین لړلي، هغوی ته یې ماته ورکړې او فتح حاصله کړې. نبي علیه السلام ډېر خوشحاله سو او یې ویل چې الله دې ده او د ده اولاد ته کامیابي په نصیب کړي. الله دې د هغه د قبیلې شمېر زیات او د هغه اولاد ته زیات طاقت ورکړي. الله دې دوی ته د کښتۍ د هغه تختې په شان طاقت ورکړي چې کښتۍ ورباندې ولاړه ده. او الله دې دا قبیله په شریعت باندې ټینګه او محکمه کړي چې تل د شریعت پابنده اوسي او هیڅکله د اسلام له دایرې څخه خارج نه سي. کله چې قیس عبدالرشید له مکې معظمې څخه روانېده، نو خالد بن ولید له هغه سره یو انصاري صحابي ولېږه تر څو اسلام خلکو ته تبلیغ کړي. د نعمت الله هروي تاریخ مخزن الاسلام کې راغلی چې قیس عبدالرشید د خالد بن ولید په واسطه د اسلام سپېڅلې دایرې ته داخل شوی و او د هغه مبارک د یوې لور سره یې نکاح کړې وه. د هغه څخه بټن او غور پیدا شوي وو. د هغوی اولاد د پښتون په نامه مشهور شول. نعمت الله هروي ویلي چې په حدیثو کې دا خبرې نه دي ثابتې شوي. تاریخي روایات دا ښیي چې د خراسان یا اوسني افغانستان څخه ځینې قبیلې د مدینې په طرف تللي او اسلام یې قبول کړی دی. ځینې پښتانه راویان او یهود په دې باور دي چې پښتانه یو یهودي قبیله ده چې د میلاد څخه مخکې یې ژوند کوي. د دې څخه مراد هغه 12 قبیلې دي چې په فلسطین کې ژوند کوي. د یعقوب علیه السلام نوم اسرائیل و، نو په دې خاطر د هغه اولادې ته بني اسرائیل ویل کېږي. د یعقوب علیه السلام 12 اولادونه وو چې له هر اولاد څخه یوه یهودي قبیله پیدا شوې وه. د هغو قبیلو څخه ځینې یې اهل یهود، اهل لاوي، اهل روبن او نورې قبیلې شاملې دي. الله تعالی په یهودو کې داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام پیدا کړه چې هم یې پاچاهي او هم یې پیغمبري ورکړه. بني اسرائیل یو ډېر قوي قوم و. د هغوی مرکز د یروشلم ښار و. مګر د سلیمان علیه السلام له وفات وروسته کله چې د هغه زوی رهبام واک په لاس کې واخیست، نو ټولې قبیلې د هغه له پاچا کېدو څخه انکار وکړ. له دې کبله بني اسرائیل په 2 برخو ویشل شول. د بني اسرائیلو 10 قبیلو ځان ته جلا پاچاهي جوړه کړه چې هغې پاچاهي ته یې اسرائیل ویل، او نورو 2 قبیلو اهل لاوي او اهل یهودا په ګډه سره حکومت جوړ کړ چې دې سلطنت ته یهودا ویل کېدل. د میلاد څخه 800 کاله مخکې د بابل حکومت په اسرائیل سلطنت برید وکړ او هغه یې دړې وړې کړ. یوازې یهودا سلطنت پاتې شو چې وروسته په یهودو مشهور شول. په دې یهودو قبیلو هم ډېر بریدونه وشول چې بالاخره ځینې قبیلې د هجرت ته مجبوره شوې او د ایران او خراسان په طرف یې هجرت وکړ او هلته میشت شول. د یهود د یوې څېړنې په اساس کله چې یو افغان ځوان ډي ان اے وکتل شول، نو د هغه 95% ډي ان اے د هغه یهودي سره جوړه چې په مغربي نړۍ کې اوسېږي. خو دا هیڅ وخت باید ونه منو، ځکه چې پښتون یوه اریایي قبیله ده او په زلهاوو څېړنو کې پښتانه اریایان بلل شوي. پښتانه په دین ډېر کلک خلک دي. پښتون یوازې 2 کتابه لري، اسلام او پښتونولي.